د غونډې متعلق به زه داسې ووایم چې په هر قوم کې لکه قومي غونډې شته یو اجتماعي غونډې شته خو سپوی کوم غونډه نه وه او زه دغه غونډې له دا دم ورکوم چې دغه سپوی کوم غونډه له وجود ورکړلو سپوی کوم چې کومه غونډه هغه یې په وجود کې راوسته و الله یې همدغسې جذبه یې دود ژوندی لري و الله نور توفیق هم ورکړي چې دا غونډې له ترقي ورکړي او مخکې چې کوم دی بوځي و انشاءالله موږ به ورسره خپله منډه وهو چې انسان په وس نیولی او غزل به ته ویم به ډېره خبرې به نه اخلم څه درسې پې جزات باندې زوړ غزل مې روړ چې نه کرم کوې صنمه نه ستم نه کرم کوې صنمه نه ستم و نه راغېږم له دې غمه و نه مرم نه کرم کوې صنمه نه ستم و نه راغېږم له دې غمه و نه مرم و غم د هغو چې خدي وي په غاړه غم د هغو چې خدي وي په غاړه او زه یې غم کړمه بې غمه له هر غم غم د هغو چې خدي وي په غاړه زه یې غم کړمه بې غمه له هر غم او ته خو زړه د یار غمونه وخوړلې ته خو زړه د یار غمونه وخوړلې تا خو ویلي وو چې زه غمونه خورم ته خو زړه د یار غمونه وخوړلې او تا خو ویلي وو چې زه غمونه خورم او که باور مې زړګي پې باندې نشه که باور مې زړګي ور باندې نشه په وادو باندې خپل یو تېروتم که باور مې زړګي ور باندې نشو په وادو باندې خپل یو تېروتم او که جذبه پرې توبې را ژوندې کېږي که جذبه پرې توبې را ژوندې کېږي ساقي راکړه ځای زهر و ګوټ څخم که جذبه پرې توبې را ژوندې کېږي ساقي راکړه زهر و ګوټ څخم او که یې دم نه کړمه شمه به بې دمه مسیحا دم مې کامیږي دم په دم او د بې ننګه ژوندانه نه مرګ بهتر دی سر به بیا یلم اشنا خو ننګ ګټم او ابدي به یم ژوندی که مړ په ننګ شوم ګنې یو ځل خو به هسې نه هم مرم ابدي به یم ژوندی که مړ په ننګ شوم ګنې یو ځل خو به هسې نه هم مرم او همدا وخت دی پښتو که ومې نه کړه بیا به کله په دې خاوره سر شیندم همدا وخت دی پښتو که ومې نه کړه بیا به کله په دې خاوره سر شیندم او مطلب یې ته عرض کړم چې ستا د وصل غوندې خوند و کیفیت وي زه خیالي چې پښتو غزل لیکم ډېره مهرباني